بسم الله الرحمن الرحیم. راځي مسورت ته را به سلسله لیکنه وکړه. اوس به راځه لیکنه به ثبت کړو. ډیسکټاپ دا به د یو سیو. اوس راځم په دغه لیکنه کې لږ تغیرات راولم. مثلا دا به انتخاب کو، بولډ به کم او دلته به رسم یو څه نور لیکنه مریضه یو دوه پاراګراف دې څخه به دا لیکنه ډیلیټ کړم. صحیح دی. دا لیکنه به رسم په سیواز کې به جلا ثبت کوم. سیواز ډیسکټاپ په دوه باندې. اوس ستا په کمپیوټر کې دوه فایلونه دي. یو کتاب دواړه دی، یو کې د یو څه معلومات ثبت کړي او بل کې نه دي ثبت کړي، لکه دوه نوټونه. صحیح. اوس دا دواړه غواړم چې پرتله کړم چې کوم شیان په یو کې کم یا بل ته باید راشي، په بل کې نه وي، د بل سره یو ځای کېږي. نو اوس تاسو په دې دوه کې اصلي فایل چې ستاسو و هغه خلاص. مثلا زموږ اصلي فایل چې دی اول فایل راوسئ. اول فایل به تاسو خلاص کړئ. اول نوټ چې تاسو دی غواړئ د بل کتاب سره پرتله کړئ چې ورته دغه. اوس دا چې کله خلاص کړئ راوسئ په ریو منیو کې پر کمپیر باندې به کلیک وکړئ. کمپیر دلته به راسي اورجینل ډاکومنټ. ګورئ هلته که څه موږ خلاص کړی دی، ستاسو بیا پوښتنه کوي وایي هغه اصلي ډاکومنټ ستاسو ته کوم دی. نور ته هم دغه دی وان دی، د وان پرمیشن. او ریویزډ ډاکومنټ چې دی هغه کوم یو دی، هغه دوم دانه، هغه به راسي دوم به ورته انتخاب کړئ. تاسو چا نوم ورکړی هغه ورته انتخاب کړئ. دا به اوکې کړئ. اوس دغه دواړه لیکنې په پرتله کوي، کم تغیرات شي نه وي پکښې یا به یو کې کم وي هغه تاسو ته شي. اوس وګورئ دا خو کمپیر ډاکومنټ او دا هم اورجینل دی. په دغه کې موږ لیکنه دغه ایسته کړې وه نه، هغه یې ګورو راته ښوولی ده چې په دغه لیکنه کې دا نشته. د هغې سره راسئ که لاندې لیکنې ته راشو، دا لیکنه چې په سر رنګ یې ولې ده وایي دغه لیکنه چې شوې ده پکښې اضافه شوې ده، هلته نشته. په اورجینل کې نشته، په اصلي کې په دوم کې اضافه شوې ده. د هغې سره راسئ هر څه تکرار شو بس داسې تاسو ته ښیي. دې ته شوی کمپیر وایي پرتله کول. دا صرف پرتله کول. بل کمباین بیا د لیکنې چې ته پرتله کوې غواړې سره یو ځای هم کړي. نو بیا څنګه د کمباین څخه نور وظیفه هم د هغه ده، لکه دا کمپیر چې موږ ترسره کوي دا بیا صرف چې سره یو ځای کوي. دلته به راسئ کمباین، دې باندې به کلیک وکړئ. اول ډاکومنټ مې انتخاب، دلته به کلیک وکړئ، دوم ډاکومنټ مې انتخاب او اوس پرې وکړئ. اوس دا لیکنه چیرې شوله؟ یو ډاکومنټ تاسو ته ورل، دا به وتړم، دا به هم وتړم، دا اوس یوه لیکنه شوه. ور تاسو ته کمنټ هم درکړی چې دا لیکنه چیرې شوې ده، بولډ شوې ده. ټوله دلته تاسو ښووي عبارت ثبت کړئ، ثبت یې کړئ. بس یو دغه ډاکومنټ د دواړو نوټو څخه د یو نوټ جوړ شو. د هغه څخه وروسته لرو شو سورسز ډاکومنټ. زموږ چې کوم ډاکومنټ خلاص کړي زموږ سره اوس دا اوس دا موږ دواړه پرتله کړي دي نه، ورته هم څنګه وکړه اصلي ډاکومنټ ته ورشئ یا اصلي لیکنه. اصلي لیکنه دغه که غواړئ چې بله هم ووینئ دلته چې راغلئ چې ورسره پرتله شوې ده هغه لیکنه ښودله شو بوت دواړې شوې او هایټ بیا چې کول وټول. صحیح. او بل چې دی بلاک کا طرز په لیکوالان باندې چې کول بندیز لګول، لکه دغه رسټرکټ ایډیټینګ چې دی دا تاسو مخکې ویلي دي چیرې په فایل منیو کې تاسو ویلي. ګورئ چې کله کلیک وکړئ ایډیټ ته به راسئ، رسټرکټ ایډیټ. هغه چې کله موږ دوه یا درې لیکوال ولرو برای لیکوال ورته په نښه کوي چې دا لیکوال ایډیټ نشي وکړلی. نور هم عین دغه څه لکه رسټرکټ ایډیټینګ. نور دا ریو منیو پای ته ورسېدل. د هغه څخه وروسته لرو ویو کې اول لرو موډ. دا چې دی ریډ موډ. تاسو غواړئ چې دا لیکنه ولولئ نو بیا به راسئ د ریډ موډ څخه به کار واخلئ. ویو ته به راسئ ریډ موډ. تاسو کله کتاب لولئ نو بیا به راسئ ریډ موډ. ګورئ داسې د کتاب په شکل تاسو ښیي. څپې چې هلته به کلیک کړئ. ګور نور لیکنه نشته دې لیکنه. زه به راسم یو څه لیکنه به اضافه کړم.
اوس په راسي ریډ موډ کله چې دا سپه لیکن دی ولوستل دې ته راسي پای ته راسي. اوس دغه موډ غواړي چې بیرته بل موډ ته ولاړ شي دلته به کلیک وکړئ ایډیټ ډاکومنټ. بل ورو پرنټ موډ دغه اوسنی چې موږ شروع دا د پرنټ لی اوټ دی صحیح دی یا پرنټ موډ دی. څنګه چې کله لیکنه چاپېږي خو په دغسې ډول دا لکه یو صفحه چې تاسې مخ ته نه په دا ډول چاپېږي دا دې لارې هم کولی شي تغیر کړي. اوس خپله دا چې دی پرنټ موډ غواړي چې ویب لی اوټ ته یې واړوي. په ویب کې دا لیکنه څنګه ښودل کېږي تاسې کله شیر کړي دي انټرنېټ ته ویب کې په کوم ډول ښودل کېږي په داسې ډول دا بیا د ویب لی اوټ دا درې لی اوټ دلته هم شته ګوره پرنټ لی اوټ دی او ریډ موډ. اوس دا موډ څخه بیرته غواړي چې پرنټ ته ولاړ شي دې باندې کلیک وکړئ بیرته هغه موډ ته. او بل ورو آوټلاین دا بیا د آوټلاین موډ دی. آوټلاین موډ کې ګوره دا باډي ټیکسټ دی تاسې په کوم ډول درکې دا خط ورته هم د اول هیډینګ لیول په ډول درته وشي چې تاسې انتخاب کړی هغه ډول ټول انتخابي بیا ټول درته شي صحیح شو. دلته صرف چې دی ښودل که باډي ټیکسټ کې بیا ساده درته ښیي فونټ یې راټول نه expand the selected item کې راخول ګورځ بل تر راسم دا لیکن د بلش بل ورکم دا اوس څه شوی دی دا لیکن چې موږ انتخاب کمول او اضافه کول ګور expand هغه لیکنه پټول ښکاره کول اوس ور دا چې څه لا نور لیکنه پټ څول دا موږ لیول زنجلا کنو جلا بیا پټي هغه چې څه ښکاره کول دا لیکنه وینسته ټول ښکاره کول ایکسپینډ او کلپس غواړي بلې وته لاړ شي بل ته دغسې مخشه بل شو آل لیولز ټول لیولونه راته وښیي که ته راغلې هغه لیکن یو لیول ته راچل دا بل لیول ته راچول چې کلیک وکړې پنځم لیول ته راچول اوس ټول لیولونه ښکارېد نه ورته هم د اول لیکن یوازې راته وښیي اول کې نه ورته هم د پنځم راته وښیي د پنځم دې وښیي که ونه او که شو آل وی بیا ټول درښیي آل لیولز ټول لیولونه ورته وښیي نو به کلیک وکړې آل لیولز شو ټیکسټ فارمیټینګ خط چې کوم فارمټ موږ کړی هغه فارمټ راته وښیي که کلیک سره ایسته کې بیا نه شي او شو فرست لاین یوازې اول لیک راته وښیي څنګه کې بره یوازې اول لیک راته وښیي دغه پاراګراف چې موږ انتخاب کړی که ایسته کې بیا نه شي او شو ډاکومنټ شکول ښودل ګورئ کلپس سب ټوټل دغه سب ډاکومنټس سب ډاکومنټ دغه لیکنه که موږ په بل لیکنې د دې لیکنه هغه نور دغه مثلا دا لیکنه ما پټه کړله دا به داسې خو دا به دې څخه لیول جلا کړم اوس به راسم ایکسپینډ کلپس اوس کار نه کوي سب ټوټل د دې هغه نوره برخه وښیي سیري یو اصلي دی یو نور ډاکومنټ هغه چې شکل ښودل یا نه ښودل دا بېرته هغه ډول او کریټ د لارې کولی شي چې یو سب ټوټل جوړ کړي or the subtotal. Do you want to see change to the master document? ورته او دا تغیرات چې کېږي ثبتېږي په دا ډول expand کې درته ښیي صحیح شو د انسرټ لارې کولی شي چې راغلی لیکنه مثلا زه راځم دلته دا ډاکومنټ اوپن هغه پاسورډ لري پاسورډ ورته ورکړو یس ولې کنه تر هغه کوم صحیح اوس د دې سره هغه چې د لینک لري دا لینک یې غواړي چې څه کنه بیا براسي ان لینک لاک ډاکومنټ شکول کول پول مرج دا لیکن د دې سره یو ځای کول او سپلیټ سنجلا کول دا ډول او کلوز آوټلاین ویو دا آوټلاین ویو شکول تر کول لیکن تر هغه لیکن دا لاره لیکن بل رو ډرافټ دا بیا ډرافټ شکل دی ګوري سیکشن بریک کنټینیوز تاسو سیکشن جلا کړی په اړه ډول تاسو شي اوس بل سیکشن موږ نه لرو نه ورته جلا سوی په دې ځای باندې چې موږ جلا غلې کنه راوستل ګوري سیکشن بریک کنټینیوز په دې ځای پر بل لاره هغه د سیکشن تاسو شي دا ډرافټ ډول دا غس خروس رولر خطکش دا تاسو خطکش دی دا به تر اوسه ریډ مرتبه وړو کلوز view اوس پرنټ لیاوټ دا خطکش تاسو وینئ د طرف کې مستا په پوکی ډول په مودي ډول همست دا تاسو غواړئ چې پټه کړئ بیا بل تاسو رولر وست او ستا ورته است بل ور ګریډ لاین
دا به دغه میدل کې تاسو شي دا خو تاسو مخکې ویل دي چې د شپ د منظموالي لپاره کاریږي که بیرته غواړئ ایسته کېدلی شي کولای او نیویګیشن پین تاسو ته پاڼ شي ګورئ دلته چې کله کلیک وکړئ دا پاڼ برخه درته راوړي هیډینګ فیډز ریزلټ تاسو لغات ورکړئ هوم ته چې کله رالاست پاڼ باندې مو کلیک وکړئ همدغه نیویګیشن پین تاسو ته راوړي دا کولای شي دغه لارې مو شروع دي لارې مو کولای شي بل رو زوم لیکنه نږدې کول اوس غواړئ 100% لیکنه نږدې کړئ 200% اوکې لیکنه نږدې شوه که نه او زوم باندې کلیک کوم ورته هم 100% راته وښیي اوکې اوس 100% شو 50% شي دا ده تر دې هم غواړئ چې کم یې کړئ تر اوسه دا ورته کم 50% صحیح شو دا دغه لارې هم کولی شي چې نږدې او لرې کړي لیکنه زوم ان او زوم اوټ لیکنه نږدې کول لرې کول د دې لارې هم کولی شي کله چې دلته کلیک وکړئ اوس دا لیکنه چې نږدې کېږي ورته هم څنګه وکړه په کوم ډول وښیه د صفحې پراخوالی درته وښیه یعنې چې لیکنه په صفحې پراخوالی در دغه ځای کوي چې ډېر نږدې نه وي ډېر لرې نه وي او اوس به راسي اوکې دی ګورئ صفحې د پراخوالي مطابق راغی بل زوم ورته هم ټکسټ ویټ چې څومره خط د خط په نظر ته وښیه اوکې دا د خط ډول ګور لیکنه خط نه دی پر سوی دی خط نه بل ورته هم څنګه اول پیج ټول صفحه راته وښیه ټول صفحه وښول که ونه شو اوس وګورئ پرای وصفه او زوم باندې کلیک کو بل منی پیج که غواړئ څو صفحې وښیي نو رابسې منی پیج ته کله انتخاب کړئ به اول پیج هغه چې کله انتخاب یې اوس به دا ورکلیک کوم بل ټول صفحې راته وښول رابسو دا به بېرته دا ډول انتخاب یا 100% انتخاب دا به وکړي اوس که تاسې دغه نږدې کړي هم یې اول پیج په دې کې څو صفحې غواړئ چې وښیي غواړم 4 صفحې وښیم اوکې ګورئ 4 صفحې سم تاسې ښیي په یو وار کې 4 صفحې لیکنه کولی شئ ووینئ خو دا بیا لیکنه ډېر لیدلی شي که غواړئ چې 2 صفحې ووینئ 2 صفحې دې انتخاب کړئ اوکې هم فرق نه کوي په هغه ډول دی نه راوځو دا بېرته 100% وکړو اوکې وکړو بل ورو 100% غواړئ چې نورماله وشي که تاسې لیکنه نږدې کړې ده هلته هم کولی شئ دلته هم کولی شئ راوځئ 100% باندې کلیک وکړئ صحیح شو دا طریقه او بل 1 پیج یوه صفحه ښودله اوس یوه صفحه ده مولټي پیج څو صفحې شو مولټیپل پیج وګورئ دا چې اساس په دغه کې ځایېږي درته ښیي او بل پیج ویډ د صفحې پراخوالی په ډول داسې شول دا هلته چې موږ تاسو ته راغلی بل ورو نیو وینډو غواړم چې د دې څخه یو نوی وینډو جوړ کړم د هغه لیکنه د بل وینډو لیکنه مو ځینې غواړم کاپي یې کړم یعنې ټول لیکنه تاسې کاپي کړئ په بله وینډو کې تاسې درکړئ دې باندې چې کلیک وکړئ وګورم فرق یې نه وي دې او د هغه لیکنې هېڅ فرق نشته صحیح دی هغه صرف چې شته هغه چې دا اوله ده هغه هم دوهمه ده د هغه څخه هم یو لیکنه لکه کاپي چې هم کړل داسې په دا شکل داسې ښه دا وروسته کولی شئ چې ثبت کړئ رابسو ویو بل لرو ارینج آل زه راځم دې څخه یو نوی وینډو بل هم ځینې کاپي کړم بیا به راسو نیو وینډو اوس که تاسې څو لیکنې خلاصې کړي دا غواړم چې ټولې منظم یې کړم رابسې ویو ته ارینج آل باندې اوس ټولې تاسې وښولې که ونه شولې په دا شکل باندې دا یو ډول دی دلته به راسو ته هم څنګه وکړه سپلیټ یې سپلیټ به یې جلا کړي لیکنه د هغه لیکنه صحیح دی او صرف چې کله ټول لیکنې سره درته ښولې سپلیټ اوس راځم د هغه لیکنه ده نیمه خوا ته راغله نیمه دې خوا صحیح دی او ریموو سپلیټ بېرته ایسته کول ویو سایډ بای سایډ د لیکنې بغل پر بغل لګوي کومه لیکنه غواړئ چې ورسره وګورئ دا لیکنه ګورئ تاسو ته وښودم په دې شکل باندې دا لکه تاسې چې پورته کوئ د کمپیوټر لپاره کارېږي صحیح دی که چیرې دا برخه انتخاب یې نو څنګه سکرول که چیرې دا لیکنه ته چې سکرول اوس دا دواړه لیکنې موږ یوه لیکنه خلاص کړې زه به راسم بل لیکنه ورسره خلاص کړم مثلا دا لیکنه ده غواړم چې د بل لیکنې سره د دومې لیکنې سره سایډ بای سایډ وګورم
دا باندې چې سره انتخاب ته سکرول لکه شی دوړ لیکنه سکرول کیږي سری ان دوړ ته موږ ته وایي چې کمپیر کې پرتلا کې دوه وخت کوم چې دوړ کتابونه وي که غواړي چې دا وایي دا لیکنه سکرول سي نه ول ورسره سکرول نسی بیا براسي دا بیست سکرول باکس چې کله یې سره اوس سری اوس بیا وایي دا اول لیکنه سکرول کیږي بل په دې کې ریسیټ وینډو پوزیشن دا وینډو پر تاغادل لته اوس ګور دی حالت تر چې دا څه ویسم یا غټ کم بیرته چې کې دی حالت تر اوس هغه خانه سویچ وینډو دیو وینډوز خپل وینډو ته تل اوس دا موږ په کوم لیکنو کې بدرم کې زه واړم دوه میته لارس کور دوه لیکن تاسو کلاس کړه کټول لیکن تاسو داسې ماکسیمایز کړئ په ټول څه باندې مشودل یا اوس درې لیکن خلاص زه واړم چې دریم لیکن ته لارس دریم لیکن به سره راځي ترازی پر مثلا دلته ګورې بیا انتخاب آسان طریقه دا چې کلیک وکړه دوه ته ځي اول ته ځي ارسم لیکن چې دا غس خورس لرو مایکرو یو مایکرو ګورې مایکرو تاسو جوړې په دوه ډول جوړېږي یو په بټن او بل په دغه باندې شارټ کټ اوس راځم یو مایکرو چې لپاره جوړېږي مایکرو چې موږ کله جوړو دی دا غاز موږ لیکنه ټول په کوډ باندې اړوي اوس راځم ته مثلا لکه موږ په اټو ټیکس کې ولنه لیکنه مکو اتومات برانه زه لیکنه کوم مایکرو کې ثبتېږي چې کله ثبت سوله وروسته کولی شي بیا دا لیکنه بېرته راوړم په کوډ باندې ګورل ته به راسي ریکارډ مایکرو دا چې کله انتخاب کړ اوس دا مایکرو چې تاسو راولې ونه تاسو د نوم پوښتنه کوي کوم نوم باندې ثبتې دا کولی شي خپل خوښ نوم ورکړي دلته هم دی په نوم دا په بټن راوړی که په کیبورډ باندې په شارټ کټ باندې راوړي دلته هم په بټن باندې راوړي اوس چې کله بټن انتخاب کړل اوس به راسي مایکرو په چش کې دا بټن به ورته اضافه کړي کومې برخې ته دا به اټ دا خپل چیز اټ کې دلته اضافه کېږي سیری کویک اکسس ټول بار کې اوس په دا ورسره وکړي اوس یې بټن راغلی نه او ریکارډ هم چیز دی شروع دی دا علامه وینئ چې ورسره راغلی دا مطلب چې ریکارډ شو دی د مایکرو اوس راځم لیکنه کوم مثلا زه لیکم دلته به راسم دې ته به تور رنګ زه لیکم نیم دغسې انټر وم فادر نیم جاب سالري ټیکسټ ساده هر وخت څه کېږي کارېږي غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي دلته چې کله راغلی څه به وکړم دغه نور ریکارډ به ودرېږي دغه لیکن زما یوازې په کار هر شی چې په کار دلته به راسي هغه به ټول اوس به راسي ویو ته مایکرو ته به راسي سټاپ ریکارډینګ دا چې کله سټاپ اوس دا لیکن موږ کړی ده نه زه غواړم په نوي ډاکومنټ کې دغه شیان ماته راوړم که یو ټیبل او یو بل څه جوړ کړي ټول هر شی چې تاسو کړي هغه ټول راځي اوس به راسي دلته به کلیک وکړئ دې بټن باندې نور هغه ولیکل څو که نه مثلا زه راځم دلته ټیبل ورسره اضافه کوم ریکارډ مایکرو ته به راسم دا به بټن راوړم بټن هم اضافه کړی مایکرو چیرته راغلم انزر ته راځم جدول مراد اوس راځم بیرته ریکارډ راوړم سټاپ ریکارډینګ ودرېدی که نه اوس دلته کلیک کوم دلته غواړم چې ټیبل راوړم دې بټن باندې به کلیک وکړم ګوره خواته دا کوم اول مایکرو زموږ سره نه دلته به کلیک وکړئ یو مایکرو ته به راسي کوم مایکرو غواړئ چې رن یې کړي دلته هم دوم مایکرو اوس به راسي دا به رن کړي ګوره ټیبل راځي هر څه معلومات چې تاسو راوړئ ټول راځي ګوره دا په څه شي کې راځي دا ټوله دغه چې موږ کړی دي دا مایکرو چې دا لیکنه موږ کړې دا ټول په کوډ باندې راځي ونیسئ په ایډیټ کې دا مایکروسافټ ویژوال بیسیک فار اپلیکیشن پروګرام کې چې راځي کوډ باندې دا ټول لیکنه راځي دلته سیف ریکارډ شو کې ټول لیکنه راځي دا اوس په شارټ کټ کې غواړي چې مایکرو راوړي چې کله ریکارډ مایکرو شروع کړل به چې انتخاب کړي کیبورډ باندې انتخاب چې کله کیبورډ انتخاب کړل به راسي پریس نیو شارټ کټ کې نوی شارټ کټ کې مثلا کنټرول شیفت ډی چې ما ول د مایکرو د راس دا ورته اساین کړه نور دا کلوز کړه ا د ریکارډ سره چې کله ریکارډ بیرته سټاپ کړي بس شیفت کنټرول ډی و بیرته واسطه لیکن چې کړه راځي نور دا ویډیو نه پای